سورة النحل مکی سورت ته او پدې کې یو سلو اتیش ایتونه دی او شپاړه سورکوګانی دي. په دې سورت کې الله سبحانه تعالی تفصیلی رد الله سبحانه تعالی د شرک کړي او کته سودا مسله صحیح د کول غواړي چې به شرک باندې مرد څنګه کې دغه لپاره عقلي دلایل نه د سورت خه تفصیل سره وګوري وجدي کوي. په دې کې الله سبحانه په شرک رد کړي دي عقلي دلایل بیان کړي دي چې الله سبحانه تعالی د بندګۍ حقدار دی. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أراغي حكم دلا فلا تستعجلون تادي بمكوين حكم دلا سري قيامت او دلته راوړي أتى راغلي دي ماضي صيغه ده خو په معنی د مضارع ده یعنی را روان دي حکم دلا قیامت را روان دي فلا تستعجلوا تادي سره مغواړي هغه لپاره تیاری وکړي. سبحانه وتعالى عما يشركون پاک دی الله او چت دا غیره چې دوی ورسره شریکان جوړي. ينزل الملائكة بالروح من أمره نازلي ملائك بوحي سرد حكم خبلنا على من يشاء من عباده باغچا چې وغواړي د بندگانو خپلونه. ولي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون چیر ورکی بدی خبره چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا زمانه نوریږي زمانه. خلق السماوات والأرض بالحق پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه د حق د ښکار کولو د بارا. روان چې کوم ایتونه یو سو ایتونه په دې کې الله سبحانه تعالی دا خبره بیانې چې الله سبحانه تعالی د اسمانونو او زمکه انسانانو او ساروي د ټولي پیدا کړی به د انسانانو د فائدو د لپاره ډیر شیزونه پیدا کړی دي چې الله سبحانه تعالی دغه تذکرہ کوي او ټول په دې باندې دلیل دی چې الله سبحانه تعالی یوازې د بندګۍ حقدار دی. تعالى عما يشركون اوچت داغینا چی دوی ورسرا شرک جوڑی. خلق الانسان من نطفه پیدا کړی د انسان د نطفینا فاذا هو خصيم مبين وناسا په دې جګړه کوونکې ښکار دی. الله پیدا کړی دی به الله په توحید کې جګړه کوي څومره قمقل له د نطفه نه پیدا کړی دی الله به جګړه کوي ګرځي په توحید په مسله کې خلکو سره وراني. ولا نعام خلق او ساروي پیدا کړی دی الله لكم فيها دفء ومنافع استاسو د بار باغی کې سامان د ګرمي دود او فائدې دي. ومنا تاكلون وباز د دین تاسخري ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون او استاسو د پاره په دغه سارو کې خایس دی کله چې ما خام کرا ولی تاسو او کله چې سبا په وخت کې صحرا ته بوزي خایس الله جوړې بدی یوازې دغه فائدې نه چې ته دې ځان لګر مسلمانانو جوړ کې ویا وخت اخرى الله يدابك ميو فايدة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس او پورتکی بوجون استاسو دیسی خارتا چی نئی تاسو رسیدون کی اغیتا مگر پا مشقت زانونو سر زان مخستڑے کئی و دغا بوجون تاسو نیشے وڑے. إن ربكم لرؤوف رحيم يقينا رب استاسو خامخا شفقت كون کے رحم كون کے دے. والخيل والبغال والحمير او پیدا کړی دی سنا او قچر او خره لترکبوها د دې لپاره چې سورلیو کوي باغی باندې
وزین او د پاره د ډول ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي هغه چې تاسو یې نه پیژنئ علماء چې دې کې دنه قیامت پورې چې الله سب پیدا کوي بګراوي لکه دا جازونه شو دا بګید نه رالو دا ګاډي شو مخکې خلکو ته دا شینه نو معلوم وسوم دي شتي مونږ ته نه دي معلوم پدې چې روان وخت کې بل اساس پیدا کی ناغم پدې کې نه داخلي الله وج نورم دي شینه پیدا کوم چې تاسو یې نه پیژنئ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر او خاص په الله باندې بیانول د نی غلاري دي او باز د دیلارونه کګي دي الله کار دی چې هغه به حق بیانې درمیانه لار به بیانې قصد السبيل هغه لار چې غنی غلط رسیدلی هغه د خپل بندگانو ته بیانې هم باز لري الله دې شری چې کګي دي هغه ماته نه دی راغلي چې کوم دې گمراه خلکو لاري ولو شاء لهداكم اجمعين او کله غختنو خامخا هدایت وکړې و تاسو ټول ته هو الذي انزل من السماء ماء الله غزاد چې نازل کړی دی د اسمان نوب لكم استاسو د پاره منه شراب داغین اسکلی ومنه شجر و داغین ونی پیدا کی فيه تسيمون چې باغی کی تاسو سروي سارو لرا يوبت لكم به الزرع رازر غنی تاسو لرا باغی سر فصلنا والزيتون وخنا والنخيل وكجري والأعناب وانقر ومن كل الثمرات ودار قسمون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يقينا بديك خامخات دليل اشتد بارد قوم جي سوچ كي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي د ساسو د بارش باورز والشمس والقمر وورزون او نور اسبومي والنجوم واستوري تابع کړي دي مسخرات بامر تابع کړي شوی دي د حکم داغه ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون یقینا بدیکی خامخا دلیل نشتی د پاره د قوم چې عقل لري وما ذرأ لكم في الارض او پیدا کړی دی هغه څه چې خوار کړی دي تاسو د باره بزمکه کې مختلفا الوانو چې مختلف دي رنگونه داغي ان في ذلك لآية لقوم يذكرون یقینا بدیکی خامخا دلیل شتی د پاره دا قوم چې نصیحت اخلي وهو الذي سخر البحر او الله غزاد چې تابع کړي د دریاب لتاكلوا منه لحما طريا د دې د پاره چې اخرى تاسو دا غین غوخه تازه وتستخرجوا منه حليا او روبا سیدا غین کاله تلبسونا چغندی تاسو هغه وتر الفلك مواخر فی او اینی بتکشتی او بشلون کی بدغ دریاب کی ولتبتغوا من فضل او د دې د پاره چې طلب کوي تاسو د فضل د الله نه فضل الله سي چې رزق ورټوي ځان په دریاب کې ولعلكم تشكرون او د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ والقى في الارض رواسي او چولې دې بزمکه کې کله کورونه ان تمید بكم د دې لپاره چې ونه خوځيږي پتاسو وانهار او نهرنا وسبل نولاري لعلكم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدايت ومومئ وعلى ما توبیدا کړی دی نخي دم د الله سبحانه احسان دی په موږ باندې پریزمه کې کله دي سي نخي پیدا کړی چې خلک په سفر کې خپل لار پیژني خپل منزل ته رسیدي شي
وبالنجم وپستوري سرا هم يهتدون دوی لار مومي. د دې مخکینو دلیلونو نتیجه سره وته. لکه اوس ګوره الله سبحانه وتعالی دومره دلایل ذکر کړو د خپل قدرت چې زدا کوم زدا کوم. نتیجه افمن يخلق كمن لا يخلق، آیا بس هغه څوک چې پیدایش کوي بشان دا چا کې دی چې پیدایش نشي کولای. الله وی ما چې دومره شینه پیدا کړی چې باز به کی ذکر کړو، نو څنګه تاسو بیا ما سره هغه معبود یو شان کوي چې هغه سره پیدا کړی دی. افلا تذكرون عين نسيتنا اخليتاسو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. او کتاسو شمار شروع کئی د نعمتونو د الله نو نشی را ګیرول هغه بشمار کی. ان الله لغفور رحیم، یقینا الله بخانه کوونکی رحم کوونکی دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، او الله پویږي باغ سه چې پټوي تاسو او باغ سه چې ښکار کوي. والذين يدعون من دون الله، او کسان چې دوی را بلی سوا د الله لا يخلقون شيئا، نشي پیدا کولای څه شي. وهم يخلقون، وغي خپل پیدا کړی شوی دي. اموات غير احياء، مړدي ندي ژوندي. الله دوی په قبرونو کې پراته دي رسنه خبرې. وما يشعرون ايان يبعثون، او نبويږي چې کله به راپورته کړي کیږي دوی دوباره. اته خپل ځان پته نشي د ځوان شیرته ولاړل مل بچی راک. زمونږ د داخله کوم ډیر ناشنا دي، زمونږ د باز علاقې چې سړی مرشي دنه یو غټ شي جوړ شي، خاصي مرشي چې د خاورو ډېرې دي جوړ شي بیا دغه شي خاصي ژوندې مزدوري وکي، یو ته قرض راکا بل ته لګ مرسته وکړه، او چې دغه بیا مرشي بیا در خلک ولاړي. چې کله هغه ژوندې وسې نو کړی و چې هغه د خاورو لاندې پروت اوس ته ولاړي چې دا راکا او دغه راکا. ناشنا عقل لدی مشرکان. الله یو ته خدا پته نشي چې کله ورا پاسي قیامت به کله راځي، او ته ولاړي او دې هر سینی ها وې دې سموه وروي دې سموه دې هر سینی به دغه پر طریقې خو دې چې د بابا سي دربار ته زین په دې پلاني لار بور نه وځي. ولي وځي چې دغه طرف نه بابا سي ته نیغ ګوري کوته شان راځي نبی پر سر درړې نو کې دې چې سټي خوښ د دې طریقې. شکر د الله سبحانه وتعالى دو باسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو له توحید د نعمت تر کړو د عقل در کړی. چې وسړی مړ شو اول اعلان دا وشو پلانې سره مړ شي په خپل وي مړ شي. اوس به دوی دنه جامع وباسي په باقي د متاقت نشي دوی جلسه کوي، بیا به اوچت کړي په کټ کې وړي به دغه وخت پورې ګوره بابا سم سني شي کوله، بیا به لحد کی کیری بیا خبر ورواچی خو چې خپوره سیټ کو بیا د کرامات شروع شي. چې کله دې ورکوز کې دی قبر ته کنه او بالکل بند کی بس ځوان زوی دې دغه ټیم کې به دې شروع کی بیا دې کار شروع شي. کله وې دا ورکه کله وې دغه ورکه الله نه یره په کار دا. بل چې توحید د مسله د ډیره اهمه مسله د خپل کورونو کې معاشرو کې ملکونو کې کیلو کې بیانوي ډیره زیات اهمه مسله د بنیادی مسله ده. خصوصا په خپل کور کې کته خپل مور پلار باندې مینه دغه عقیده ولټاوه، کته خپل بچو مینه دغه عقیده ولټاوه، کته خپل خزه مینه دغه عقیده ولټاوه. خزه به وده کړی بس دغه غم وسره دي چې شپې وسره ودشي او سهار ولغې ګولې پوخ کی ورستا سو کاله بچ خبر شي هغه عقیده د شیعاګانو عقیده، هغه عقیده د
قبر پرست عقیده دغه عقیده د صوفیانو د ځوان شیر سره ګیره سپینه شو د نن د اوسه پورې تاسو هم نه کړي چې خزي الله مبارک ته سوي د دې مړو مبارک ته سوي د قبرونو ولا مبارک ته سوي دا تاسو نه کړي د مور بلار نه ته پوښتنه نه کړه خدا بس وسره کوي چې پلاني چې چې لازم کړه د استاو کنه دغه وغسته شی او کدا وسره به ورستو د معلومات دی پوره کوي چې دا بوډا چې کله دوړه شي ختم شي نو بیا به لازم کما ته پاتې کی خو دې بوډا نو خو ورځ د ته پوښتنه کوي بابا ستا عقیده څه ده ځکه چې د امر خاصم را روان دي خو چې ته ستا آخرت خراب نشي چې ته دې بوډای نه راته پوښتنه چې ته دې بچو نه ټلیفون وکړه پټی ته ځي کنه پټی ته ځي کنه ته پوښتنه سکول ته ځي کنه فلانی سره کار لوځي کنه د ګاډي سره ځي کنه د ته پوښتنه کوي ورته ته پوښتنه وکړه بچي او سړي د کړي دي کنه الله پیژني کنه کوشش دا کوي چې د خپل خپلوان د ور نه بچ کړي هغه ته پاک عقیده وخی الله وما يشعرون ايان يبعثون دو خدا پتم نشي چې کله بدوین پیر راپورته کړي کی الهکم اله واحد حقدار د بندګۍ ستاسو یو اله دی فالذین لا يؤمنون بالآخرة بس کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم منکرا زړونه د دوی انکار کوونکي دي د توحید نه وهم مستكبرون وغلوا کوونکي دي لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون خامخا یقینا الله پویږي باغس چې دوی پټي او باغس چې دوی ښکار کوي انه لا يحب المستكبرين یقینا الله نخوخي تکبر کوونکي واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم او کله چې ویل شي دوی ته سنازل کړي دي رستاسو مشرکانو ته بده ویل شي بهر نه بخلک را روانو په دغه ورځو کې د مکی دا خبره ډیره مشهوره شي یو خو مکاسم مشهوره ده چې دلته الله کور دی خو چې کله رسول سم راغی نبوت ته ملو شو د مکه خه مشهوره شو زی په زی په علاقو کې وباس کېدل کوئی په مکه کې وسړی راوته دي او وی چې زه پیغمبر مودي شو د خلک بر روان دي مشرکان نه به تاسو کو چې د سوي د باندې سنازيري قالوا يغوي اساطير الاولين دروغ قصيدي دبخانو خلقو دي بوتداوي ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ددي لپاره چې بار کی دوی بوجونه خپل پوره پورز د قیامت ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم او د بوجونو د کسانو نه چې گمراه کوي دوی غویل بغیر د دلیل نه یوازې خپل ګناونو بوج نه دي دا کوم خلک چې الله لرنه منکې دغه بوجوم دوی اوچت کړي الا ساء ما يزرون خبردار بد هغه شی چې بار کوي دوی قد مكر الذين من قبلهم یقینا مکرونه کړي دي هغه کسانو چې مخکې و د دوی نه فأتى الله بنيانهم من القواعد نراغي الله أبادي دا غيت دا بنيادنا فخر عليهم السقف من فوقهم نرا پریوتو باغوی باندی چد برد رف دا غینا واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون او راغی غیت عذاب دا غزینا چی نپوی دلوی بی پدې آیت کې الله سبحانه وتعالى د مکر کوونکو انجام ذکر کړی دی نباز مفسرین وایي چې دینه مراد دی نمرود ابن کنعان نمرود خو پیژنې کنه وي هغه ته مراد دی چې هغه بابل خار عراق کې اوچت بلډینګ جوړ کړو او دا وی وز اسمان ته خېجمه وی اسمان ته خېجمه ولته الله سره جنگ کوم الله به سخت سلی راولې چې هغه سره نمرود منون کیو اټول تبا ورباد شو هغه بادین ول الله ټول راغوزار ک نو دا واقعا اگر ک نمرود سره تعلق ساتي خو حکم د دې عام دی
نو په دې کې د مکی مشرکینو ته دمکی ده، ورستر روانو کافرانو ته دمکی ده چې خلکو په خام خلکو د حق خلاف چلونه او مکرونه کړی، الله دې تبا کړی دي چې آبادیان ولا د جړل نوېستي دي. نو دغه څنګه پتا سم بیا عذاب راتلی شي د قیامت ورځ حال به سي د خو دنیا کې. ثم يوم القيامه يخزيهم، بیا به ورځ د قیامت شرمای دوی لره، ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، او بوي کمزه کې دی برخداران زمان هغه کسان چې تاسو به جګړې به مو کولې دا غوي په بار کې چی شو چا د خلینو غږ نشو ایسته کچا به سوي تاسو به جګړه کوله داغه وجلو تم تاسو تیار وای نه کسان کمزه کې د ښکارینه. قال الذين اوتوا العلم، وبويا كسان چې ورکړې شه د ورته علم پیغمبران علما هغه به دا خبره وکي، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، یقینا شرمندگین ورزو بدی په کافرانو باندې ده. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، هغه کسان دي چې مړه کوي دوی لره ملائک په دې حال کې چې ظلم کوونکي په نفسونو خپلو. کم ظلم دی؟ شرک دی، یعنی په دې حال کې مریجی شرک کړي. فالقوا السلام، نو غزار بکی یا کې بدی غاړه خبره به ومني سبوي ما كنا نعمل من سوء، منګ نه کو اس بد عمل خودل ته غاړه خود فائدہ نه ور کوي. فالقوا السلام الله وی د جوړ جاړي خبره بره غزيري، صلح خبره بره غزيري، غاړه به دي خدای سم فائدہ نه ور کوي. بلا ولنا إن الله عليم بما كنتم تعملون، يقينا الله بود باغ عملونو چتا سبکول. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، نو داخل شي دروازو د جهنم ته همیشه به باغی کې. فلبئس مثوى المتكبرين، نو بد زید اوسیدو دلوی کونکو. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، او بویلشی او چې ویلشی او چې ویلشی کسانو ته چې تقوا کړی ده سنازل کړی دی رب تاسو. مشرکان خو بسوي پوخانی قصې د مخکینی قصې نیکان خلق سوی ګوره. قالوا يغوي خيرا نازل کړی دی خیر د ټول دا وحي ټول خیر دی. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه، د پاره دا کسانو چې خسته عمل کړي دي په دې دنیا کې خسته ژوند دي. ولدار الاخره خير، او خامخا کور د اخرت ډیر غوړه دي. ولنعم دار المتقين، او خامخا خدای کور د تقوا دارو. جنات عدن، چې هغه جنتونه د میشوال دي. يدخلون ننوزي باغيتا تجري من تحتها الأنهار، بيج بلاد داغين ولي لهم فيها ما يشاءون، دوی لپاره باغی کې هغه شی چې دوی غواړي. كذلك يجزي الله المتقين، دغشان بدل ورکي الله تقوى دارتا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، دا کسان دي چې مړه کوي دوی لره ملائک په دې حال کې چې پاکي سن پاکي شرک نه پاکي گناهون نه پاکي. يقولون سلام عليكم،
وی بدویتا سلامت یادی بتا سبانی ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون داخل شي جنت فسبب دا عملونو چتا سبك الله سبحانه وتعالى بیا د مشرکانو طرف ته خبر راتاوي چې دوی د ایمان نه وروړي نو اخر دوی د څه په انتظار دي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه انتظار نکي دوی مگر د دې خبري چې راشي دوی ته ملائک یعنی دوی کې څه په انتظار دي چې کله به ملائک راځي زموږ نه ساګانی اخلي چې کله ساګانی اخلي نه بیا موږ ایمان راوړو او یاتی امر ربک یا راشي حکم دربستا عذاب راشي ګور دغه انتظار کې دي كذلك فعل الذين من قبلهم دغشان کار کړه کسانو چې مخکې د دوینا وما ظلمهم الله او ظلم نه کړي بدوی باندې الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر دوی بخبل ځانونو باندې ظلم کوي فاصابهم سيئات ما عملوا نو رسیدي دوی ته بدی سزاګانی دا عملونو چې دوی کړیو وحاق بهم وراغیر بکی دوی ما كانوا به يستهزئون هغه چې دوی به باغی پور ټوغي کولی وقال الذين اشركوا او يا کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله کچرته غوښته الله ما عبدنا من دونه من شيء بندگی بنه کړي منګ سوا د الله نه د هیڅ نحن ولا آباؤنا منګو نبلارانو زمنګ ولا حرمنا من دونه من شيء او نبه حرام کړي منګه بغیر د اجازه د الله نه شي دا د مشرکانو دلیل چې نن سبا تقدیر نه چې کوم منکر خلک دا غوم د دلیل پیش کوي چې راځي چې کیږي بس الله لیکلي دی بیا موږ ته سره خبره کوو دي شوایت موږ سره تیر شو کوم ځای سورۃ الانعام کې سورۃ الانعام ته مې بارګه تیر شو موږ التم الله سبحانه وتعالى دوی دا خبره پیش کړي او بیان کړي او بین الله دغه جواب کړو چې څنګه زما ستاسو د شرک خوخته او زه په تاسو باندې ردونه کوم څنګه به زما ستاسو د عمل خوخته او زولي به په تاسو عذابونه راولم څنګه زما ستاسو د شرک خوخته چې تاسو وایي چې الله دا خوخته نو ولې ز پیغمبران د دې لپاره درلېګم چې تاسو دینه منکې بلکې الله حق واضح کړي چې دا توحید دی دا شرک دی به د انسان له اختیار امور کړي كذلك فعل الذين من قبلهم درشان کار کړه کسانو چې مخکې د دوی نه فهل على الرسل الا البلاغ المبين نو نشتی برسولانو بانی مگر رسول خاردی ولقد بعثنا في كل أمة رسولا او یقینا لگل ده منگا بار امت کی رسول ان اعبدوا الله پدی خبره چې بندگی خاص کړي د الله واجتنبوا الطاغوت او ځان ساتي د بندگی د غیر الله نه دا اهمه مسله ده الله دې سړي ویل چې ما پیغمبران لګري دي لپاره چې خلکو ته جهاد کوي خلکو ته چې منځونه کوي خلکو ته چې اخلاق ساتي نه بنیادی مسله ان اعبدوا الله بندگی به الله کوي د غیر الله د بندگی نه به انکار کوي دا مسله موږ سره په سوره بقره کې تیر شوی و چې په لا اله الا الله کې دوه خبرې دي نفي او اثبات لا اله په دې کې څه شی دی نفي یعنی نشتی د زمکه په دې مخ باندې او په دې مخلوقاتو کې دې څوک نشتی چې هغه د عبادت حقداري دغه بندگی وشي نفي شو یعنی انکار بکې دې ټولونه الا الله به اثبات ثابته و به د حق د چا لپاره د الله لپاره
نو چې سړی دا وایي چې زه بندګي د الله کومه خود دینه انکار نه کوي یعنی د مشرکان چې کوم شرک کوي داسې نه وي چې دوی غلط کار کوي خو دومره چې بندګي د الله کوي دا صحیح موحد دی نه صحیح دی چې دغه توحید یو عیسی منلی دی چې الله بندګي کوي خو هغه دویمه عیسی چې هغه نفي ده د عبادتونه او د عبادت ته حق د نور نبی نفي کول دا په دې کې نشته دا اهمه مسله ده فمنهم من هدى الله نو باز د دوی نه غسوک دي چې هدایت وکړه تعالی ومنهم من حقت عليه الضلاله او باز د دوی نه غسوک دي چې ثابت شو هغه باندې گمراهي فسيروا في الارض نو وګرځي بزمکه کې فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين نو ګورئ چې څنګه شو انجام د دروغجن ګڼونکو تحرص على هداهم كتيرس کې په هدایت د دوی باندې فإن الله لا يهدي من يضل يقينا الله هدایت نکي هغه چاته چې گمراهي کوي وما لهم من ناصرين او نشتی دوی لره څوک مددګاران بل مرز پاغو کی داو د مکی په مشرکینو کې چې د آخرت نه وسه کو انکار کو په دویم پر پاسیدو وي نشته واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمنا كيدي بلا بني مضبوط قسمنا خبل لا يبعث الله من يموت چې نبره پورته کوي الله غسوک چې مري بلا ولنا وعدا عليه حقا دواد بلا بني يقينين ولكن اكثر الناس لا يعلمون مگر ډیر د خلکو نه پوهیږي ليبين لهم الذي يختلفون فيه د دې لپاره چې بیان کی دوی تاسو چې اختلاف کوي دوی باغی کې دا د قیامت پر پته لګي چې کله الله د مړي را پاسه وليعلم الذين كفروا او د دې لپاره چې معلوم شي کافرانو ته انهم كانوا كاذبين چې بشکا وي دروغجنو الله وي په دویم پر را پاسول موږ ته سګران دي زمون طاقت خو ایداده انما قولنا لشيء اذا اردنا یقینا وینا زمونږ د یو شی په باره کې کله چې ارادو کو مونږ داغي ان نقول له دا د چې وایو هغه کن شا فیکون وغوشي مړي را پاسول دي چې الله ته سګران دي په دې باندې الله سبحانه وتعالى دا خلکو دنیوي او اخروی اجر بیانې کوم چې هجرتونه کړي یو سړی چې مسله د توحید روانه ده एकदम مسله څه شروع شو هجرت څه بیرب ته خبره بیرب ته نه ده هجرت توحید سره چې کله ته توحید بیانې او د دلایل ته بیانې نو مشرکان مستای کرامو کې راځي زمون سره وسیګه راځي ته خسړې چې څنګه دا خبرې شروع کړي ناغوی به ته د کلی نه دی وبس نن سبا دي شي پرې د پوخانی مشرکان نن سبا خبره ده دا وهابي راغلي د پردو ملکونو پیسې اخلي او ملک خرابوي او قوم خرابوي او مذهب خرابوي او تابو وبس ذکر له مهاجرینو با شروع او دا مسلمانان دي چې خپل ایمان د حفاظت لپاره د رسول په حکم سره اول پر حبشه ته تللی دريتيا كسان الله سبحانه وتعالى وي والذين هاجروا في الله او کسان چې هجرت کړي دي د الله د پاره من بعد ما ظلموا ورستو د دین چې ظلم شوی او باوي لنبوئنهم في الدنيا حسنه خامخازب ورکويته په دنیا کې خسته ولا اجر الاخره اکبر او اجر د اخرت خو بیا خامخا ډیر لوی دی
لو كانوا يعلمون کچری دوی بوئی الذين صبروا على ربهم يتوکلون دا کسان دی چې صبر کړي دي او بخل ربانی ځان سپاري د مکی مشرکانو بد تعجب ډیر کو چې الله څنګه یو انسان چې نو پیغمبر راولېګو وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او ندری گلی منګه مخستانه مگر سړی هغه انسانانو ساول په خدای نه شي چې پیغمبر زموږ د پیغمبر انسان راغی مخکې و ملائکه راتلو نه الله مخکې چې موږ څومره لګلی ټول سړیو نوحي إليهم من بوحيك ولا غيتا فاسألوا أهل الذكر نتبوس كيد علم والونا إن كنتم لا تعلمون كچرت تاسو نپويگئی علم ولا سوکتی يهود و نصارى يدين تبوسو كي دلتنا بعض حضرات تقليد مسألة ثابتة ويقول الله وی چې د علماونو تپوسو کوي د علماونو بغیر خو کار نه کوي ځکه موږ تقلید جامد کو نو موږ د وجه دا خبره صحیح ده چې د علماونو بغیر گزاره نه کوي د علماونو بغیر گزاره نه کوي مطلب خدا نه چې د علماو تقلید کوه اتباع کوه اتباع او تقلید کې فرق دی ګوره اتباع وی دې ته چې ته په خبره بس روان شې دلیل پرانا کی تقلید دې ته وی چې ته د مخامخ سړي رائے قبول کی بغیر د دلیل نه رائے او دلیل کې فرق دی ګوره دا باز وای د کوستاو سړي سړی وای چې تاسو چې دې شیخ صاحب د ترجمه ته ناشي ډېر ترجمه کوي پښتو ژبه کې تاسو یې معنی دا تقلید نه صحیح جواب دی چې دا رائے نه دی چې دی بیانوي دا قرآن دا ترجمه چیز کومه زده نویم چی زدی سویم چی دی آیت ترجمه دادا دا زنویم که دا رایوی بیا با دا تقلیدوی دا کمی خبری چی دی دا خو ترجمه دا دغی خبری دا کم چی اللہ کردی دا رای که با دا تپوس که چی بای تاثر دلیل شتیو کنه نو دا خو رای نه دا خبری دا چای دی دا خبری دا اللہ دی نو رای خو تیو تاثر رای خو نه خدا باس مونگ باید دا اعتراض کئی وی تاسو چې وای چې امام بخاری په صحیح بخاری کې دا وای امام مسلم په صحیح مسلم کې تاسو دا تقلید نه کوي د امام بخاری او د امام مسلم دا غیم دغه جواب دی چې موږ د امام بخاری په خبرو پسې روانو چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي هغه تابعداري د رسول هم شو د امام بخاری رائے نه ده ها د امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې خپل رائے مشتي لکه کې باب قائم کړي کتاب قائم کړي پاګه کې خپل رائے لیکلي چې زما رائے ده به پاګه باندې دلایل خوري اوس کې وسړې د امام بخاری د رائے سره اختلاف کوي د جدا مسله خو امام بخاری چې حدیث بیان کړي نو دا دغه رائے نه ده نو پر رائے او په دلیل کې او په دې خبره کې چې وایي کې رائے نه استعماليږي دې کې فرق کوي خو چې سره دا وایي چې تاسو چې دا ردونه کوي په دې تقلید شخصي باندې او دا وجه نشته نو دی قرآن کې چې دا وقرتونه دی او دا لس قرتونه دی او بعض الاقوال لکه مشهور قرت خود حفظ تا قرت ته کم چې منګه کو دا مشهور دی غالبا مسلمانان دا کې خو مغرب علاقې شوي لبنان علاقې شوي الته قرتونه بدل دي بل امام په قرت باندې کوي نو وګوره هغه باندې اتفاق کړي دوی په دې باندې اتفاق کړي دغه شان د فقهي مذاهب دي دا خلک چې جدا جدا شوي دي او په علاقه کې مذهب مشهور شي دغه جواب دی چې دا قرتونه چې دي کنه دغه امامانو کوم ته چې نسبت کیږي دغه د ځان نه جوړ کړي بلکې هغه چې نه ذکر کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د دې خبا قاعده سند شتي د وسه پوری سند شتي زجی د قران ته واست بیانوم الحمدلله الله په توفیق سره صرف قران تلاوت او د قران ترجمه او تفسیر د دې دوه سندونه ما سره شتي دا قران ما د خپل استاد نوریدل هغه د خپل نوریدل هغه د خپل نوریدل هغه د خپل نوریدل به صحابه کرامو ته سلسله رسول صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم د جبرئیل الله نه نو دا رای شو دا خورای نه شو کنه د عرش پوری د دلیل رسیو
وی دا رای د تقلید کوي. نو محض رای پسې چې روان شي هغه تقلید دی، په دلیل پسې تله دا تابعداري ده، اتباع ده. په دې کې د عالم استعمال شو، د عالم کار صرف دا چې واسطه جوړه شوه ستا او د دلیل په منځ کې، تا ته دلیل وخو. نو د عالم د قدر او د مقام چې الله ورکړم دی، دې د لاسه ورکړی دی چې د امت ته دلایل بیانوي. په دې ولا مقام نه دی ورکړی چې د په امت کې خپل مسلې ورننه باسي، چې څه په دماغ کې راځي هغه دی وایي. نه، مقام چې ته ملو شوی دی په دې چې دی به وضاحت کوي د قرآن او د حدیث. نو دې ذکر باز وایي تقلید ثابت شو، الله وی د علماو نه تپوس کوي. نو موږ وایو چې تقلید او اتباع کې فرق دی. دوی مسله ده، الله وی د علماو نه تپوس کوي، نو ته خو صرف په یو امام صاحب پسې رواني. اهل الذکر تپوس کوي د اهل علمونه، ایا په دې ټول امت کې صرف یو عالم دی؟ د امام صاحب نه بګ مخکې نور څوک داخلي کنه؟ صحابه کرام دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ګولې ورننه نه باسي، چې دې به ورننه باسي خبره ختمه شو. یې دغه حدیثونو ته رجوع کوه، قرآن ته رجوع کوه. بل مسله الله وی تپوس کوي د اهل علمونه، او چې مړي څنګه به تپوس کوي؟ تپوس د ژوندونه کیږي، د مړو نه د ژوندونه کیږي. نو ته څنګه به دا وایي چې زه د امام صاحب په مذهب یم، د امام صاحب په مذهب د امام صاحب نه تپوس کړی دی مسلې؟ وی په جاز کې چې ناسي نو دا د چل بکې حنفي مذهب کې دی دي دې وایي کنه؟ وایي امام صاحب په وخت کې جاز و، نو دا تپوس ته د کوم ځای نه کړی؟ بعض وی والعیاذ بالله. ګوره چې سړی کله په تعصب کې پریوزي. وی خضر علیه السلام چې دی نو څو کاله د امام ابو حنیفه رحمه الله د قبر نه علم کړی، د قبر نه کېدای شي چې دوی ته هم تپوس کړی قبر لیتلي چې اجازه کې به څه کوو، نو هغه مړ دی. ډېرې مسلې نه وي راوتې، د موبایل مخکې د انټرنیټ نه وي. ښه اوس دا مسله چې په موبایل باندې نکاح تړلی کېږي که نه، امام صاحب دې باره کې څه وایي؟ پارټي کې موبایل نو دا خبره یې د ساتي ځان سره. د بعض متعصب موږ باندې دا وخت به وخرت کوي، رسول په وخت کې جازو، رسول په وخت کې داو، رسول په وخت کې داو. موږ عام قواعد دراسي چې وي خیولت ثابتو برته دا مسله. خو ته ثابت کې چې امام سي په وخت کې داو کنو، داو کنو، دا سي مقابله ده د قرآن او حديث. نو قبل پرز دا شي چې تپوس تقلید دی، نبی دا تپوس خو د ژوندونه په کار دی، ته خو د مړو نه تپوسونه کوي، د مړ نه تپوس بسن کې بیا خو ژوندي عالم پسې ورشي. خبره خبره دلته ده، اهل الذکر تپوس کوي د چا نه؟ د علم ولا نو علم څه ته وایي؟ قرآن او حدیث ته وایي. نو د قرآن او حدیث مبارک تپوس کول د تابعداري د تقلید نه، دا مسله ما اوس بیان کړه. د په دې باندې پوه شوئ؟ د دې نه تقلید د سره ثابتېږي نه سي پورن ختي. بل مسله ان کنتم لا تعلمون، کتا سن پويږي دوی سره به ومنو چې سوال کول سره تقلید دی. خدای تقلید وکړه کې چې کله نه پوي. زموږ په ملک دي څوک مولا شتي په دې مقلدینو کې چې هغه مقلد نه، په مقلدینو کې دي څوک شتي چې مقلد نه. سره ما ته استاد سوال ساجي بل چې مقلدین د ټول مقلدین دي. نبی موږ وایو په ځان رد وکړو، پلانې شیخ الحدیث، پلانې شیخ القرآن، شیخ العرب والعجم والبحر والعلامه وبن سس اخر کې هغه خپل وي زه مقلد ما چې مقلد تل د کیسه د نمونه دي ځم پوری د شي تړلې. ان کنتم لا تعلمون تقلید خدای چا د پاره دی چې جاهلی ته جاهلی ناس ته په سټیج باندې موږ ته درسونه کیو په محراب کې نه سي وي زه مقلد. تقلید د چا کار دی؟ د جاهل کار دی، د عامي کار دی. اوس یو عامي دلیل وته ملاو نشو غریب ته مسله ده پسو شوی دی راځي د مولانا ته پوښتنه په مولای خه ګمان دی عملي بوک خو جاهل لیکنه په خپل د طاقت نشته چې رجوع کې قرآن او حدیث ته په دې وخت کې او دا مسله ته راو باسي
او عالم مو ته مختصر مسله بیان کړه په دې باغ باندې عمل وکړو. صحیح ده خو دې دغه دې دا عامي دې په دې وخت کې د خبره باندې عمل وکړو. خدای چې یو تان نه پټکې جوړ کړي یو ځان ته مقلد وایي او د ځان سره د وګدوګ د نمونه لیکلي او زه تقلید کوم. نو تقلید خو به دا چا د پاره شو کبل پر د سوال کول تقلیدي دا چا د پاره شو چې غوي نه پويږي. بالبينات والزبر فخرا دليلنا وبكتابنا وانزلنا اليك الذكر او نازل کړه دې منګ ته د قران لتبين للناس ما نزل اليهم د دې لپاره چې ته بیان کې خلکو دا حکمونه چې نازل شوي دي دوی ته ولعلهم يتفکرون او د دې لپاره چې دوی سوچ وکړي. افامن الذين مكروا السيئات ایا نو پامن کې دی کسان چې مکرونه کوي د بدو کارونو ان يخسف الله بهم الارض چې خخبك الله دوی بزمکه کې او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون یا براشي دوی د عذاب د دې زین چې دوی به نه پويږي او ياخذهم في تقلبهم یا بونی شي دوی لرا پاوړې دور اوړې دو د دوی کې اوړې دور اوړې څه مطلب دی په سفر کې یا د شپې په تلای کې دې ټیم کې به الله مړ کی عذاب براولي. فما بمعجزين نو ندي دوی چې عجز کی الله لرا او ياخذهم على تخوف یا بونی شي دوی لرا بيري سرا فإن ربكم لرؤوف رحيم یقینا ربستا شفقت کون کې رحم کون کې دې. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به د 88 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوکي. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.